بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قدرمنو عزتمنو، روژه خو ډیر لوی عمل دی، یو بهترین عمل دی. په اعمالو کې د دې وروستو فضیلت راشي انشاءالله. خو د دغه عمل ساتلو دپاره ضروري اقدامات پکار دي چې دا عمل وساتل شي او دا عمل د روژه د الله تعالی په نسبت باندې قبوله شي. روژې ته چې زیات ضرر او تاوان او نقصان رسي او قبلېدو ته یې نه پرېږدي. یو چې د روژه کې دروغ ویل، که هغه په تجارت کې وي که په کاروبار کې وي، او که د یو قوم او د دوو خلکو ترمنځ شیطاني کول وي، او بل چې ډېر ضرر ورته رسوي هغه بهتان دی چې چا پرې تهمت تړل، چا یو کار کړی نه ته ورپرې تهمت تړي، او بل چې ډېر ضرر او نقصان ورته رسوي هغه په یو مقدمه کې یا په یو مسله کې په دروغ شهادت کول، ګواهي کول په باطل شي، په ناروا شي باندې ته ګواهي کوي په یوه مقدمه کې، او بل چې ډېر ضرر او تاوان ورته رسوي هغه کنځل او د خلکو اهانت او تحقیر او د خلکو په ټوکو کې سپکول. دا داسې اعمال دي چې دغه لوی عمل چې روژه ده هغه باطلوي، هغه د الله په نسبت باندې نه قبلیږي. دغه کارونه خو د رمضان او د روژې نه غیر هم کبیره او لوی ګناهونه دي، خو روژې ته بیا دغه خاص تاوان دی چې د انسان روژه د الله تعالی په نسبت نه قبلیږي. رسول الله سلام فرمایلي: څوک چې پرې نه دي ترک نه کړي خبره باطله، هره خبره باطله او مایله چې مخکې ما ذکر وکړ، والعمل به، او پرې نه دي عمل په باطله خبره. په روژه کې فلیس لله حاجت، نو نشته د الله تعالی څه حاجت، د الله تعالی څه حاجت نشته فی په دې کې ان یدع طعامه چې پرېږدي دا انسان دا روژې والا سړی چې پرېږدي خوراک او څښاک، الله تعالی دې ته حاجت نشته. دلته یو مطلب دی چې د الله تعالی خو هیڅ شي ته حاجت نشته. نو دلته د روژهدار په باره کې څه وي؟ دی وي که نه چې دی خوراک پرېږدي او څښاک پرېږدي، الله تعالی وایي زما ورته حاجت نشته. مطلب یې دا دی چې زه دغه روژه نه قبلوم، دا روژه د ده زما په نسبت باندې قبوله نه ده. نو دا یو ډېر لوی مهم عمل دی روژه، نو پکار دا دی چې د حفاظت ډېر زیات کوشش وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.